علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ پالک او چکن جوړو. دې ته چکن هریالي هم وایي او دا یو ډېر مشهور ډش دی. پالک مختلفو طریقو سره پخېږي، لکه دالو کې الوګان پکې خلک واچوي او غټه غوښه پکې واچوي. نن به موږ په دې ډش کې پالک او چکن یو ځای پخوو. دې کې چې کوم چیزونه استعمالیږي هغه موږ تاسو ته وښیو. موږ یو غټ پیاز راخیستی دی او نری نری سلایس کړی دی. شنه دنیا مو چاپ کړې ده. 2 ټماټر موږ چاپ کړي دي، دا به یوز کېږي او چکن به یوز کېږي. موږ په دې کې بونلیس چکن یوز کوو. لږ شان پالک کوم چې موږ بوایل کړي دي لږ ساعت اول، زیرې پاوډر او ټکولې دنیا، لږ شان کورکمن، سور مرچکي پاوډر، مالګه او دا چې کوم کمبینیشن دی ویورز، دې کې موږ سور مرچکي، شین مرچکي، ادرک او اوږه ښه یو پیسټ جوړ کړی دی. د دې دا به موږ په دې کې استعمالو. او دلته کې موږ کوکینګ اویل راخیستی دي، لږ شان مسته یا چکه دا به په دې کې استعمالو. موږ خپله ریسیپي اویل ګرمولو نه شروع کوو. فرای پین کې موږ اویل واچول چې دا ښه ګرم شي نو دې کې بیا دا پیاز ایډ کوو. پالک یو ډېر هیلدي، نیوټریشس او مزیدار سبزي ده. د دې کې ډېر زیات مقدار کې آیرن وي، وایټامنز دي پکې، او چې کومو خلکو کې د وینې کمي وي نو هغو ته د پالکو ډېر زیات استعمال کول پکار دي. ماشومان تاسو ته پته ده چې پالک شوق سره نه خوري، نو دې وجې نه تاسو دې لپاره انوویشن کوئ، مختلف څیزونو سره یې پخوئ او مختلف طریقو سره یې پخوئ چې ستاسو ټول کور والا کسان پالکو استعمال کوي په خپل خوراک کې. پیاز په ګولډن کېدنه باندې شروع شو، تاسو ته ښکاري رنګ یې بدل شو. او پیاز کله هم ان اټینډنټ مه پرېږدئ چې چمکي اوسېږئ او ګورئ ورته چې ستاسو پیاز به یو طرف نه وسوځي او بل طرف نه به کچه پاتې شي او دې سره به زموږ د ډش ذایقه بیخي ختمه شي. ویورز تاسو ته ښکاري زموږ آنین چې کوم دی ښکلي ګولډن براون شولو او اوس به زه دا یو غټ پین ته ټرانسفر کړم. تاسو یې شروع په یو پین کې پخولی شئ. او ویورز تاسو ته موږ چکن ښولی و، اوس به موږ دې کې دا چکن واچو. دا به موږ بالکل د چکن قورمه په شان پخوو اول، او بیا به دې کې موږ دغه پالک یا سپینچ واچو اخر کې. ویورز په دې کې تاسو بونلیس، بونز او ټول د چکن پارټس یوز کولی شئ. موږ خو پالک لږ استعمالوو، په دې وجه دې کې چکن زیات نه اچوو. मिक्स है गोल्डन साथ ज़्यादा पकाओ कि इससे का रंग बदल सी. प्याज ज़्यादा सूर न के मैंने भी अब तो डिश जायका से ज़्यादा खराब है. व्यूअर्स उस बजे के मन यो नीमा चम्मच माल गवाचो, बाकी हो गया रोस्ट इस्तेमाल हो. चिकन माल गया एब्जॉर्ब की. चिकन कलर बदल को उस में देखिए उगा अदरक, शिमला मिर्च के जो पेस्ट ऐड को मज़ेदार अरोमा रवाना चला जमा किचन के 10 कलर का कलर जोड़ के अलग बता सकते हैं. उसको देखिए चौकड़ी टमाटर वाचो. उसको मुझे की टकवली धनिया और जीरे पाउडर वाचो, कमन पाउडर और सूर मिर्च की पाउडर वाचो. मूंग बोनलेस चिकन इस्तेमाल मामूली बोन से सारी या कार्टिलेज खैर दे तो उस देखिए उस मुंगा दा मस्त ऐड टू चमचा चलवे जता सीधा मस्त और वो चलता बेल निकलाड़ ज़्यादा दे रंगम स्कूलिंग राजी और ज़ायके के फर्क राशि नो कंटिन्यूसली पला चम्मच चलवे. तस तकारी چې موږ سره چکن قورمه تیاره شوله. لږ ساز به موږ دا پخوو چې دې کې کم ټماټر
دی هغه ښه مکس شي زموږ چکن سره. ویورز اوس به موږ په دې باندې دغه سرو کېږدو او لږ ساعت دې کې چې کوم مویسچر دی هغه به هم ختم شي او دې نه علاوه زموږ چکن چې کوم دی هغې کې که څه کمي پاتې وي هغه به هم پوخ او فلیم به زه لو کړم. ویورز موږ چې کوم سپینچ یوز کړی دی پالک د هغې کې تاسو ته ښکاري دغه شان د ډانډي هم شته. نو تاسو کله هم دا ډانډي مه ضایع کوئ انټل عمره کټ کوئ چاپ کوئ چې څومره پورې هغه نرم وي. سخت پارټس خیر د پرې دی خو دا ضایع کوئ مه. په دې کې ډېر زیات فایبر وي چې کوم زموږ بدن دپاره ډېر زیات ضروري دی. دا فل آف وایټامنز دي. دې کې ډېر زیات مقدار کې آیرن دی کوم چې موږ دپاره هیموګلوبین او دغه شیزونو لپاره ډېر زیات ضروري دی. نو زما مقصد دا دی چې دا شیزونه ضایع کوئ مه. د دې خپل فلیور وي او جست موږ پاڼې استعمالو نو د اکنامیکل هم نه دی. پاڼو نه خو ډېر لږ شانتي شی جوړېږي نو دې سره ستاسو د کټوۍ مقدار هم زیات شي او تاسو صحت له هم دا ډېر ضروري دي. اوس به موږ داسې چل وکړو که تاسو غواړئ نو دا ډایرکټ هم داسې په خپل ډش کې اچولی شئ او که تاسو غواړئ دا فوډ پروسیسر کې لږ شانتې پروسس کې خو ګرایند کوئ مه. ګرایندر مه یوز کوئ ځکه چې دا به بالکل یو کریمي شان شی جوړ شي چې کله تاسو خورئ نو تاسو ته به دومره مزه نه درکوي. زه دا اوس فوډ پروسیسر کې لږ شان پروسس کوم بیا تاسو ته ښایم. ویورز پالک مونږ فوډ پروسیسر کې پروسس کړل تاسو ته ښکاري او دې نه یو ډېر مهین او ښکلی شانتې ټیکسچر جوړ شوی دی د دې. ویورز اوس به مونږ چیک کړو د چکن قورمې اروما ډېره مزېداره ده او بالکل تیاره شوه. خو یو شی دا مونږ سره لږ شان کسوري میتھی ده دا به په دې کې واچوو یعنې د ملخوظو وچې کړې پاڼې چې تاسو سره کوم یو برانډ وي څنګه وي هغه تاسو په دې کې واچوئ. دې سره به ستاسو ډش ته داسې یو ډېر زیات مزېداره ذایقه میلاو شي. د دې خوشبو او د دې ذایقه ډېره زیاته ښکلې وي. موږ سره شان برانډ دی تاسو سره کوم یو وي هغه استعمال کړئ. اوس چې موږ دا کوم سپینچ پروسس کړی و دا به په دې کې واچوو ځکه چې زموږ بیسک انګریډینټ خو دا دی که نه. ویورز دا موږ یو څو منټه پوخ کړو بلانچ کوئ نه لږ شان پرې پخوئ چې دا سپینچ نرم شي او بیا به یخولو ته کېږدئ او هغې نه پس به فوډ پروسیسر کې پروسس کړئ. که تاسو سره پروسیسر نه وي نو بیا به تاسو داسې چلو کړئ چې دا به وټکوئ. مالګه تاسو ته ما ښوولې وه. مالګه مونږ یو د چایو چمچ استعمال کړې وه. اوس به دا مونږ لږه نوره پکې واچوو او چک به یې کړو که نور ضرورت وي نوره به هم پکې واچوو. خو ویورز اوس به دا مونږ ډېر زیات ټایم پورې نه پخوو ځکه چې د پالک چې کوم دی د دې بیا رنګ بدل شي تور شي نو مونږ غواړو چې دا شین پاتې شي چې پته یې لګي چې دا څه دي. ویورز زمونږ داسې بالکل رویل شانتې ډش تیار شو. ښکلی کلر او ډېر زیات مزېدار. زه امید ساتم چې تاسو دا په خپله جوړ کړئ نو بیا به رسټورانټ ته نه ځئ او کور کې به یې جوړوئ او انجوی کوئ انشاءالله. موږ ته فیډبیک خامخا راکړئ خپل چې ستاسو ډش څنګه جوړ شو. اوس به زه دا لږ ټیسټ کړم. Yummy, unbelievable. ډېر زیات مزېدار. فلیم به آف کړو داسې نه چې تور شي. ګرانو کتونکو راځئ چې اوس موږ چکن سپینچ ډش آوټ کړو. ډېر ښکلی ټیکسچر یې راغلی دی. ویورز که تاسو کوکینګ اویل نه یوز کوئ نو غوړي هم استعمالولی شئ خو کوکینګ اویل زیات هیلدي دي. موږ به خپل چکن سپینچ په کوریانډر شنې دنیې پاڼو سره ګارنش کړو او دا ډش تاسو رایتې سره یا د پودینې چټنۍ سره خوړلی شئ.
ډېر مزدار دی، ډېر زیات ټیسټي دی. خامخا یې جوړ کړئ او کمنټ سیکشن کې ماته کمنټس راکړئ. ویورز که تاسو زمونږ نننۍ دا ریسیپي خوښه شوې وي نو زمونږ دې ویډیو لا لایک ورکړئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. خوشحاله او آباده اوسئ. والسلام.